سلامونه نیکې له دوستانو په دې له چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن راځو د کلاس بي سبنټینګ کوو. د کلاس A او کلاس C مو په تیرو درسونو کې کړی، نن د کلاس B کوو. آی پی موږ ته داسې راکړل شوې ده چې 122.0.0.0/19 دا آی پی راکړل شوې ده. په دې کې موږ تاسو ته ویل شوي چې تاسو یې څه پیدا کړئ، سبنیټ ماسک پیدا کوي، تعداد د نیټورک پیدا کوي او تعداد د هوست پیدا کوي او همدارنګه 2 الی 3 نیټورک تاسو ولیکئ. نو راځو داسې کوو. ډیفالت سبنیټ ماسک د کلاس بي چې ده، ډیفالت سبنیټ ماسک 255.255.0.0/14 دا مې په تیر درسونو کې هم تشریح کړي. په دې خاطر 255 لیکل کېږي چې دغه دوه برخې په نیټورک پورې تړلي، دغه دوه برخې په هوست پورې. د نیټورک برخې جمع کېږي سره او هغه سی آی ډي آر ولیو موږ تاسو ته جوړوي. دلته سی آی ډي آر ولیو څو ده؟ 19 ده. نو پس له دې نه معلومیږي چې دلته سبنیټینګ شوی. اوس دلته موږ تاسو څه کوو؟ دغه سی آی ډي آر ډیفالت سی آی ډي آر سره هغه مقدار عدد جمع کوو چې دغه سبنیټ شوی تعداد موږ ته راکړي. 14 دا ده، نو جمع دي څو کوو؟ 3. څو کېږي؟ 19. پس تعداد د قرض شوي بیټونو موږ تاسو معلوم کړو څومره ده؟ 19 ده. په بخښنې سره 3 ده چې مجموعاً څومره راغلی ده؟ 19 راغلی ده. اوس دا په دې شکل سره لیکو. دغه پوره اوکتیت چې دی 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 دا ولې یو لیکو؟ ځکه دا په نیټورک پورې تړلې برخې دي او چېرته چې صفر لیکل کېږي هغه هوست پورې تړلې دي. اوس دلته په دغه درېیمه خانه کې چې ده موږ تاسو 3 بیټه قرض کړي دي. نو 1 2 3 دا 3 بیټه هم چاته قرض کړي؟ نیټورک ته. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8 هغه برخه چې صفر لیکو هغه دي چې د هوست برخې دي. اوس څه کار کوو؟ دغه قیمتونه خو پوره 8 دي. د دوه مجموعي قیمت معلوم ده څومره راځي؟ 255. په دې کې چې دا بیټونه قرض شوي دي هر بیټ خپل قیمت لري. هغه داسې ده چې 1 2 4 8 14 32 44 او 128 دي. له چپې خوا نه یې په نښه کوو 1 2 3 28 128 44 او 32. دا ټول سره جمع سي څومره کېږي؟ 240. ډاټ دغه پورشن خو ټول هاوس پورې تړلی ده 0. ډیفالت سبنیټ ماسک پیدا شو. اوس راځو نیټورک پیدا کوو. تعداد د نیټورکو او تعداد د هوست پیدا کوو. تعداد د نیټورک چې دا 2 په توان د n فرمول ده. تعداد د هوست چې دا 2 په توان د h -2 ده. 2 په توان د n 2 په توان د 3 چې دي دغه قرض شوي چې دي بیټونه دي. نو 2 په توان د 3 مساوي کېږي له څو سره؟ له 8 سره. مجموعاً موږ ته 8 نیټورک لاسته راکوي. او تعداد د هوست چې ده دا h بله کومه چې پیدا کوو؟ دا د هوست پورشن به په دغه ساحه کې موږ تاسو جمع کوو. 8 دا دي د 9 10 11 12 14. نو 2 په توان د 14 -2 چې مجموعاً 8190 کېږي. بیا هم تاسو ځان سره په دقت حساب کړئ چې تمان اشتباه شوي نه اوسېږي. خدام چې کله وکړه. اوس راځو بلاک سایز پیدا کوو. بلاک سایز خو پیژنئ چې شي ده د یو نیټورک نسبت بل نیټورک ته چې ده تفاوت. نو 256 منفي څو کوو؟ 240 کوو. په دغه شکل سره پیدا کېږي. 256 چې ده دغه 255 چې موږ تاسو په هر پورشن کې لیکو دا دغه مقدار له 0 تر 256 پورې ده. او تعداد د بیټونو په هر پورشن کې چې موږ تاسو وایو که نه، لکه هر رینج چې موږ تاسو وایو لکه 0 نه تر 128 A رینج ده، همداسې 128 129 نه د B رینج ده. نو هماغه مجموعه مقدار چې موږ تاسو وایو له 0 نه تر 256 پورې دا ده 240 هغه چې سبنیټ وروسته موږ ته لاسته راځي. نو دا دواړه چې منفي کو سره څومره کېږي؟ 32 کېږي. اوس راځو نیټورک لیکو. اول نیټورک داسې لیکو چې 122 128.0.0. دوم نیټورک لیکو. دوم نیټورک څنګه لیکل کېږي؟ ګورئ 122 128. دلته ګورئ په دریم نیټورک کې موږ تاسو هغه کړی ده که نه، قرض کړی که نه. نو په دریم پورشن کې موږ تاسو څه کوو؟ په بخښنې سره هلته نیټورک راڅخه وویل څو پورشن مطلب و. دلته په دریم پورشن کې موږ تاسو چې کوو لیکل کوو 32.0 ځکه دا 32 چې ده بلاک سایز موږ ته راغی. اوس په اول نیټورک کې چې ده براډکاسټ آی ډي او نیټورک آی ډي. نیټورک آی ډي خو همدغه د معلومه شوله. اوس براډکاسټ آی ډي چې لیکو 122 128 ډاټ له دې څخه یو کم 1.0. اولنی آی پی چې دا 122 128.1.0. وروستنی آی پی چې دا 122 128.0.0. په دغه شکل سره موږ تاسو چې کولی شو مخ ته تللی شو. اوس دریم نیټورک دپاره چې لیکو هغه داسې لیکل کېږي 122.128. دا دی جمع 32 داسې څومره کېږي؟ ځکه دا چې ده
32 په دغه ساحه پورې تکمیل شو. اوس دلته راشه هر نیټورک تفاوت موږ څومره ویلي 32 ویلي، نو دغه 32 به د مخکینی نیټورک له شروع 32 سره چې کېږي جمع کېږي، بیا به دغه 32 د دغه دریم نیټورک له شروع سره چې کېږي جمع کېږي، نو 32 جمع 32 څومره کېږي 40.0. اوس دا د دې لپاره چې دا 122 128 دا 40 سو دا به څومره شي 3.0 شي. اولنی آی پی به 122 128.3.0 شي، 122 128.2.0 به وروستنی آی پی شي. په دغه حساب سره موږ تاسو چې کولی شو نیټورکونه ورته لیکلی شو. دا وا د کلاس بی سبنیټینګ. که چیرته پکې کوم مشکل وي یا سوال یا نظر لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. نور خوشحاله او خوښ ژوند ولرئ. الله مو مل شه.